زه یقیني دا خبره کومه ما به تاسو ته بعض خبرې کلي وي خو ما ته مناسب نه ښکاري دا بعض خبرې کول او دا عبادات ذکر کول دا ما ته مناسب نه ښکاري کنه ما تاسو ته بعض خبرې ذکر کړي چې هغه د تجربې خبرې دي خو ما ته نامناسب نه ښکاري هسې کله ناکله بیا دا شیطان بیا انسان ته ځان داسې غټ ښکاره کوي ته هم څه وکړي او موږ کمزوري ګناهګار بندګان یو د الله دې باندې یقین وساته مضبوط او د شپې راپاسه د سهار منځه ته نږدې او الله ته خپله مسله بیان کړه بیا ګوره چې الله یې دل حل کوي که نه حل کوي ښه بل اوس ډېرې یو خبرې نه مې تعجب وکړو زموږ یو ملګری دی عالم دی عربی دی هغه یو مجموعه ده په هغې کې د علمي مسایل او بحث مباحثې او دا قصې پکې رواني هغه په هغې کې دا خبره وکړه ډېره ناشنا لکه حدیث کې دا دی چې تاسو دعا غواړئ نو یقین به ساتئ چې دعا به در الله قبلوي دویم ستومانه کېږئ به نه چېرې ما دعاګانې ورته قبول نه شوه ما ورته قبول نه شو او پرېږدې نه موږ څه چل کوو زموږ څه طریقې یو پیر تکړه سړی دوه درې پیرې بیا په مولوي صاحب پسې ګرځي نه قبلېږي هغه ملګري عربی دی او ډېر تکړه عالم دی او زموږ نه یو موږ چې کله سبق کوو نو هغه زموږ نه یو دوه مستوه مخکې هغه دا خبره ذکر کړه په مجموعه کې وی 9 کالونه مې الله ته یو سوال کوو نه قبول کوی څومره تعجب کې واسو دا خبرې سره ژوندی کړم ټولو ملګرو په دې خبره ډېر یو دغه وکړو هر یو ورته دعاګانې کولې چې دا خو ته یو ناشنا طرف ته زموږ توجه راکړه نو د الله شکر ادا کوو دا خبره مې دې دپاره وکړه چې د الله شکر مې ادا کوو بل تاسو ته مې پکې یو نصیحت درکوو وی 9 کاله مې د الله نه یو شی غوښتو نه یې راکړو څو کال 9 کاله 9 کاله مې وی د الله نه مسلسل دغه سوال کوو څه ضرورت مو حاجت یې خپل ونه وي څه حاجت مو وي 9 کاله وی هغه کریم رب راله 9 کاله بعد راکړو نا یو ملګري ورته وي کریم رب دله درکړو خو کریم رب د ما لوی امتحان راوستو چې 9 کاله ته دیږي هغه ته چې ایمان پورې خبرې موږ خو د کمزوري ایمانونو والا خلک یو موږ بس یو کار بس یو عمل بس یو دعا بس او ذکر بس یو د الله یادول بس یو سړی 9 کاله الله ته لیږي که دې سلفو د تاریخ رواله موږ ته پکې واقعي معلوم یو څو څو کاله لیږي خو دا زه تا ته یو واقعه مې بیان کړې چې ما په خپله ولیده ما ته پته دا کثرت معلوم دی چا چې دا خبره وکړه او که زه دا سوال تاسو نه وکړم کوم چې دلته ناست او کوم چې دا بیان اوري او ویني چې ته ماته یو مسله خپله یاده کړه چې تا پکې ډېر زیات الله ته سوال کړی چې هغه څومره دی هغه ډېر زیات چې دی کړی هفته به وي هفتې والا پکې څوک شته نه هفته سوال ما ورته الله ته نه کوو هفته ما ورته دعاګانې نه غواړو بیا دا یاره چې قبوله نه شوه یاره چې قبوله نه شوه زه حیران شوم د هغه ملګري د ایمان ته او جذبې ته او بیا خو سبحان الله دا مؤمن څه عجیبه وي شکر ادا کولو لپاره دا خبره کوي د الله شکر دی یا ربي لک الحمد وي 9 کاله مې د الله نه یو شی غوښتو نه یې راکوی او موږ خو نه موږ خو څوک یو موږ خو ټکه او پړکه چې بس اوس یې وغواړو او بس کار وشي ډېر اوچت خلک یو که نه ډېر اوچت بندګان یو د الله چې اوس دعا وغواړو رو جماعت کې چې د ماښام منځه نه باید کار څه شي که ډېر لیټ شي چې د ماښام نه باید شوي
او که ونه شي نو بس بیا ګرځي په مولا پسې یاره مولوي صاحب دعاګانې نه قبلېږي یاره زموږ داسې چل دی لکه په ځان یې پوره یقین دی 100% چې زه خو برابر یم خو دا دعا ولې نه قبلېږي لکه چېرته دې ته سوچ نه دی کړی چې دا دعاګانې خو الله قبلوي دا خو الله لوز کړی دی او الله رښتینی دی په خپل لوز کې خو چل به په ما کې څه چل دی چېرته دې ته سوچ نه کوي ښه چې راشه زه خپل ځان وګورم چې ما له څه چل دی چې دا زما دعاګانې نه قبلېږي نه نه دی 100% یقین دی چې زه خو برابر یم ما له څه چل دی زه خو ښه برابر یم خو چې الله یې ولې نه قبلوي دا اوس د مولوي صاحب نه تپوس کول غواړي نو د شپې دعاګانې راپاسه ویې ګوره ځه چې الله یې څنګه قبلوي ووایه الله ته دغه ټیم کې وژاړه ورته یو مسله ورته ورمخې ته که بیا ګورئ چې څنګه یې دله قبلوي